دلته مې ورته ښه مسته بوتاوه کړې وه. مطلب دا دی چې بیکري مې ورته ایښې وه. ما ورته ویل دا بوتل ځان ته واچوي، بیکري خوراک شروع کړئ، بوتل نه ورسره ګوټ کوئ ښه په سور او په مزو کې. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې څنګه سهار کې مې خوله کولاو شوه، سوري یاره سترګې مې چې کولاو شولې نو چې ومې کتل یاره دلته کې زما د ورور چې کوم دی پینټ اړولی. ما ته ویل ته پاسېدې، ما ورته ویل زه خو وختي پاسېدېدم خو ستاسو انتظار مې کوو. بس ده ونورلي پینټ اړولی ځکه چې ما ته ویل یاره ستاسو په کور کې را کوم دیوالونه پاتې دي چې دا مکمل کړو چې تاسو زر زر لنټر واچوئ، ځکه ویل بارانونه راتلو والي دي. بس ما ورته ویل بالکل غمه چې بس په دغه دیوال باندې خیر سره شروع کړو، دغه ځای ته رسولو. دلته کې د روټۍ ټیم شو، روټۍ موټۍ مو ته خټې ټه وخوړله، پلیټونه مې ورله مکمل صفا کړو. بیا هم پسې وروسته ته د چیو ټیم او چیم پسې وسکلو. بس بیا انورعلي واپس قوازې ته وختو، ښه په سور باندې کار شروع کړه، ځکه چې انورعلي ماشاءالله د رګړایي کارونه هم کوي، د مصریتوب چلم وله ورځي. نو بس ما ورته ویل یاره څه به مصري راوړم خو بس ته پکې لګیا اوس. هغه ویل بالکل ټینشن مه لره، دغه دیوال د خیر سره مکمل کو. تاسو لیدلی شو خو نور ډېر زیات و، یاره ګرمي هم ډېره زیاته وه او تاسو ښه پته تاسو راته د خپلې علاقې نور ووایئ چې څنګه چل دی، تیز دی که نه. بس پر بل دیوال باندې شروع کړی و. د خیر سره جمعې ورځ هم حسن علي ویل کار زر زر کوي، د مونځ ټیم دی. موږ ته بالکل بېغمه چې بس د مونځ نه پاس هم چې کوم دی د خیر سره موټرسایکل ته واپس راوختو، ځکه چې روان اوس د کار ځای ته یو کار فاینل کېدو. ولې موږ ویل چې هغه کار د خیر سره پاک راوینځو، د مالک سره حساب کتاب وکړو. بس ډایرکټ هغه نور پارټنران مې په موټرسایکل باندې وختو، ما او د انورعلي په بل موټرسایکل هغوی هغه د مخکې روان دي. دلته د درګۍ بازار ته راورسېدو، ځکه چې موږ اوس ځو قالدارۍ ته او قالداره کې به هغه کور رینځو. موږ ویل چې یاره د مالک نه پیسې مولو، خو درګۍ بازار ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري. جمعې ورځ هم رش هم پکې ډېر زیات نه و. بس تر دې چې موږ کله د کور هغه ځای ته راورسېدو، دلته کې په روډ باندې ما ته رایاد شو زه د هلکانو له لږه بیکري رالمه او بولتل بول راوالم چې هلته کې وخوري. بس بیکري مې د خیر سره راواغېستل او دلته په موټرسایکل واپس کېناستم. بیا رانه هېر شوي. ما ویل یو کولډ ډرینکس هم ولرم، خو دلته مې ورته ویل مال یو جمبو بوتل راله راکړه او داسې راله راکړه چې مکمل واوره شوي. بس د خیر سره بوتل مې ورته یو بیکري مې ول راوړو، دلته مې ورته کېښوستله، ښه مزېداره بوتاوه مې ورته جوړه کړه. مطلب بیکري مې ورته کېښوده، ګیلاسونه مې ورته ډک کړه، هلکانو ته مال شروع کوئ. بس څه شروع کړو، بس مال یې ګیلاس ډکوو. دلته کې چې د خیر سره بیکرۍ باندې مې نظر شو نو هغې ته مال وخورئ ښه ډېره ده. بس دلته کې مې بیکري په خپله خولې ته کړه چې ډېر سور یې کو او د هغوی سره مې ښه په سور باندې ګپ هم لګوو. تر دې چې په دې کې نیک هم رالی، نیک ویل چې زما د طرف هم بوتل، نو بس هغه پکې دلته کې خپل طرف نه مرینډا راوړو چې مرینډا څکل هم شروع کړه. بیکري خیر ختمه شوې وه. بس تر دې چې موږ دلته کې پالش مالش شروع کړی، د سایډونو کور هم ورته ښه پاک رینځلې وه ولنې چاته. بس تر دې چې موږ د خیر سره مکمل کارونه هر څه هم راوینځل، تاسو لیدی شئ چپس هم راوینځو مکمل، پرشون هر څه مو مکمل پاک کړه. نیک ته موږ ویل حساب کتاب. بس هغه ویل چې ټینشن مالې د خیر سره ورځ نیمه کې به زه تاسو ته پیسې درولېږم. بس موږ هم ورته ویلي بس خبره نه ده مړه چې کله دې راولېږلې. بس هغه راته ویل بې فکره اوسه، بس نیک خو ډېر زبردست انسان و، تاسو ته ښه پته ده. نو بس که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ، مخکې دوستانو ته شیر کړئ. موږ د خیر سره کلي ته روان شو. موږ ویل چې کلي ته ورسو نو میلاویږو پر روان ولاکس کې. د الله په امان.